یا لکه قیصریه سیلاب را روان دی. نو طلاقه چې ما پسې دونه را منډې والې او را خطا وې خو سیلاب ته وایي چې مه ورځه سړي اوده دی که نه. یاره که شاګردو څنګه یې ډېرې چوټیانې شروع کړې سکول ته نه راځې یا چې زه خو درتلمه که نه خو بس کلي کې م سیلاب راغلی و بس په چیرو باندې دالان راوغورځولو بس چوټي م وته یا خو تاسو د بانې هم ډېرې درځي بانهګره هله دا خبرې پرېږده زما په دې موټرسایکل مه کښېنې لکې به دې وشي لکې راغشتي خو پاسه که نه استاد چې پاسمه خو هغه لکې مې نښتې ده. یاره وروره ولې خفه یاره څلوېښت کاله وشو چې بچي مې نشته. یاره وروره دې جړا څخه د افغان میوزیک نشته دی نو ها نور که وابچې هم وسکه ده چې بیا وروره د واده څو کاله وشول چې بچي دې نشته دی؟ ما خو لا واده نه دی کړی که نه وروره. خیر علي په وادیه څنګه وارخطا را روان یې؟ خیر قیصریه نه قیصریه وارخطا خو نیم خو چیلوله مې ګایه وکړه ناوخته شو. یاره په وادیه دا را چیلې غمونه به تا لیونېږي د خدای بنده لرې که ځان دې پرې څه په عذاب کړی دی. او قیصریه وروره به دې په شکال کې ته ځان بېغمه کوم خرڅومې نو اوس د په شکال او د چیلې خپلو کې څه پوله پټې شریک دی د خدای قربه خو خرڅ یې که که نه لرې که که نه مړه قیصریه پرېږده خو دا راته ووایه چې دې بوټانو کې زړه نه تنګېږي. یاره والله ښه ساده سړی نو طلاقه زما هسې بوټانو کې خو نه دی. یارو کې نیخته خو دې ډېر زیات چمک وي دا ته په سینځې وروره دا کله په جام او کله په لوټه. وای چرګې نو د ورځې به دې لس انډې اچولې غرق او تبار یې کړم دا رې څه چرګې قیصریه دا ولې جاړې؟ په وادي اړه مې لکه تورې طلاقه چرګه مې مړه شوه. ظالمه قیصریه زما نیا مړه ده او زه نه جاړم او ته چرګې پسې جاړې. طلاقه نو زما چرګې خو به دا نه انډې اچولې ولې ستا نیا ماګې اچولې څه